أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. سورة شعراء نلسم سپارہ آیت نمبر 52 یعنی 52. فرعون او د موسی علیہ السلام واقعه دا خو قرآن کریم څو ځایونو کې بیان کړې ده، په بعضې ځای کې تفصیل سره، بعضې ځای کې اختصار سره. دلته الله تعالی مختصره کړې ده. د تورات په حوالې باندې دا معلومه ده چې موسی علیہ السلام د فرعون نه مطالبه وکړه چې زمونږ دا قوم غلامان کوما او دا پرېږده، بس آزاد کا. د دې دپاره ډېر کوششونه وشول. موسی علیہ السلام د خپل قوم د خیر ښېګړې او د مظلومیت نه خلاصولو دپاره یوه ورځ د قبطي او د مسلمان بني اسرائیلي جګړه وه. موسی علیہ السلام د پویولو دپاره معمولي غونې ګزار ورکړه، هغې سره قبطي مړ شه. بیا موسی علیہ السلام هجرت وکړ، څو کاله یې په مدین کې تیر کړل شعیب علیہ السلام سره. بیا چې راغی د الله د حکم مطابق ورته ووی چې مهرباني وکړه دا قوم پرېږده، ارسل معی بني اسرائیل، بني اسرائیل ما سره پرېږده. نو فرعون داسې په آسانه اجازت نه دی ورکړی. دی کې الله تعالی ډېرې نښانې ښودلي دي. فرعون باندې عذابونه راغلي دي، مختلف قسم عذابونه، لکه څنګه چې اسرائیلي روایاتو کې بعضو کې راځي چې کله به خوراک کې ورته وینې راووتې او کله به چندخې وې او کله به څه شی و کله به څه شی و. نو چې هر عذاب به په ده نازل شه، دی به موسی علیہ السلام ته ووایه چې یاره بس دعا وغواړه چې موږ الله دې نه خلاص کړي، زه بس نور د سړي بچی جوړېږم. خو چې د هغې عذاب نه به خلاص شو، سړی به بیا د سړي بچی نه جوړېده. بالاخر فرعون د بني اسرائیلو د موسی علیہ السلام د کوششونو په بنیاد دې ته راضي شو چې اجازت یې ورکړه چې زه بس زه په مخه مخه. دې دپاره الله تعالی موسی علیہ السلام ته ووی چې اجازت خو یې درکړه، خو د شپې به دا خلک وباسې، ځکه چې الله ته خو دا پته وه چې دا پښمانه کېږي. نو فرعون د شپې ځان سره سوچ وکړه چې دا خو نوکران مزدوران د لاسه ورکړه، دا خو زمونږ ډېر ښه ښایسته مزدوران، زمونږ خدمتونه یې کول، زمونږ غوجلې پې آبادې وې، زمونږ زمیندارې پې آبادې وې، زمونږ بیټکونه پې آباد وو. نو د شپې شپې خپلو سردارانو پسې جواب ولېږلو، خپلو جرنیلانو پسې چې وروره را غونډ شه، اعلانونه وکړئ چې بني اسرائیل تښتېدلي دي او دوی پسې ورځو، دا را واپس کوو. دا وړوکی غونې ټولګی دی مړه، موږ خو لوی قوم یو. او که تاسو خیال کړی وي د هر وخت حکومت
کله هم چې حق پرست خلق، مؤمنان خلق، مسلمان خلق په یو ملک پیدا شي او هغه مطالبه وکړي چې یاره زمونږ حکمران رشوت خور دی، زمونږ حکمران د امریکې غلام دی، زمونږ حکمران د اسلام دشمن دی، زمونږ حکمرانان شرابیان دي، زمونږ حکمرانان زناکار دي، زمونږ حکمرانان غلامان دي او دا د بل ملک په ایجنډو باندې عمل کوي. نو داسې که په ملک کې خلک را پاتشي که هغه 10 لاکه ولې نه وي، حکمران څه وایي؟ مټھی بر دهشتګرد، مټھی بر دهشتګرد چې کني دا خو ډېر لږ خلک دي او دا دوی ځان ته د خپل رشوتخواره او د زناکار او د بادکار او د غلامان دوی ځان ته پوره قوم وایي. هلکه تاسو څو کسان یې الله مو غرقه چې دا ملک مو لوټ کړ. د پاکستان اویاو کالو نه چې خورئ تاسو څو کسان یې بیروکریټس او یا په بعضې نورو ادارو کې چې کم خلک دي جرنیلان وغیره، تاسو یو څو کسان یې چې دا ملک مو تباه او برباد. د امریکې غلام مو کړو، د شرابو مرکز هم ته جوړ کړ، د یهودو د نسوارانو قلعه مو ته جوړه کړه او صرف مسلمانان مو دې ته محتاج کړي دي او دا مو او هغه ملایانو له پروتوکول ورکوي چې کم ملایان د منځونو د روژو د استنجاګانو بیانونه کوي. تبلیغ والاو ته ولې دومره زیات پروتوکول میلاو دی په ټوله دنیا کې؟ ځکه ورته میلاو دی چې ورته پته ده چې دا دوی کم څه کوي دا د انګریز او دا د حکمران په خلاف، دا د هغوی په خلاف کې ټوله ورځ اودسونه کوه، ماله څه تاوان دی؟ مثال زه حکمران یم، رشوتونه اخلمه، بدکاریانې کومه، شرابونه څکمه او خلکو سره ظلمونه کومه او بس ټوله ورځ د امریکې سلوټونه کومه. کله امریکې ته دوره ده او کله مې فرانس ته دوره ده او ته ټوله ورځ لمونځونه کوه، ماله څه تاوان شته؟ استنجا کله په ګرمو کوه کله په سړو کوه، ماله څه تاوان دی؟ حجونه کوه، روژه چې راشي کجوري تقسیموه، مسواک فضایل بیانوه چې لویشت نه به کم نه ساتي او دقلته به دې ټومبلی وي داسې چې لرې ځای کې سړي ته پته لګي چې د سره د مسواک نه سوا نور څه شی نشته. اسلام کې خو د اصلحې ډېر غټ حیثیت و. د سکانو یو خنجر د هغوی مذهبي شعار دی. کله چې دا انګریز په ټوله دنیا باندې خپل قانون مسلط کولو نو سک ودرېده، ورته ویې چې زما خنجر به ما سره دا در سره نه منم. انګریز په ټولې دنیا قانون کې ورته استثناء ورکړه. نن چې سک سړی په ویزې باندې برطانیې ته ځي نو د هغه به پښو منځ کې خنجر خامخا وي، هېڅوک یې ته نشه. امریکې ته به هم نه نباسي، پارلیمنټ ته به هم نه نباسي، عدالت ته به هم نه نباسي. هغو په دې وجنګېدل، په دې زور ورکړه چې دا زموږ مذهبي شی دی. مسلمانانو ته وی چې اسلحه به نه ګرځوئ، توره به نه ګرځوئ اور بس ټیک دی جی، ټیک دی جی، سلوټ اور 2 رکعته نفل دلته وکړه هلته صلات تسبیح. نو خبره دا ده اغ ملا ته پروتوکول میلاویږي، اغ تبلیغي ته پروتوکول میلاویږي چې هغه قوم وده کوي. موږ چې ماشوم وده کوو چسلی والا خوله کې ورکو بیا ټپو دي کوناټو ته ټپ ټپ ټپ، بس هغه د خره بچی که ډېر مران وي اخري وده شي. ځکه چې ټپولو کې خو ډېر دقسې چې کم ملا قوم ټپوي. تاسو ډېر ښه خلک الله ته صبر کوئ، الله ډېر د الله توره ډېره تیره ده. ولې د الله پاک توره بره نه راکوزېږي خلک وهي، خو د الله توره خو موږ یو که نه چې موږ باندې وهي. امریکا به الله زموږ په لاس وهي، برطانیه به الله زموږ په لاس وهي، روس الله زموږ په لاسونو وهو. بره نه توره چا لیدلې ده؟ د رسول الله په دور کې د موسی علیه السلام. خو چې کم ملا خلق ټپوي او ذکرونو باندې فکر کوي، په منځونو باندې فکر کوي، اهل حدیثو ته د بلا شی فنډینګ کېږي. ولې کېږي؟
جماعتونو جوړولو ته ټولې دنیا کې فنډینګ کېږي. ولې کېږي؟ ځکه کېږي چې ورته پته ده چې جماعتونه څومره ډېرېږي دومره مسلمان بې اتفاقه کېږي. زمونږ دا غټه علاقه ده چې په دې کې یو جومات وی موږ به ټولو اتفاق و اتحاد و. هرې محلې کې جومات و مسجد جوړېږي، پیسې راځي، اهل حدیث ملګري دي او د جماعت اسلامي څه کسان دي او داسې نوره ډېره دنیا ده. دا نه چې کوي یوازې ډېر خلک دا کار کوي، سیټان او ملکانان په جوماتونو کې پیسې لګوي. ولې؟ دا یو داسې عبادت دی چې په دې امریکا هم خوشحالېږي، په دې برطانیه هم خوشحالېږي چې مسلمان بې اتفاق. یاره شکر دی زمونږ علاقه کې وړخونې علاقه ده 1400 مسجدونه دي پکې د خر نه پیدا. نو دا خو تاله جړا پکار ده په دې کې چې په وړې علاقه کې 1400 جوماتونه ولې دي؟ پکار دی چې په دې کې 14 جوماتونه وي. دوی وایي چې که د مسجدونو ډېرېدل دا د اسلام ازاده د مسلمانانو تباهي ده. او منیر شاکر چاته کمه یوه خبره وکړي، کم یو کار به دې خلکو ته وښایي، خوله یې وده او خلک ډېر دي. نو لہذا هر هغه تحریک چې هغه بالکل لیشه نه لري، په هغې کې بالکل تیره د غوڅولو ازغې قدرې نه، هغه تحریک خو پول ته پل ته هغه داسې خورېږي. ولې دا ټوله دنیا کې یاره جي دا ډېر بې ضرره خلک دي، دا جي ډېر بې ضرره خلک دي. مسلمان الله تعالی پیدا کړی د دې دپاره دی چې کم ضررونه د انسان خلاف او د انسانیت خلاف راپورته کېږي چې هغو ضررونو ته ضرر ورسوي. نن چې مسلمان او پښتانو باندې ظلم کېږي دې دپاره کوتک پکار دی که نه چې سړی ظالم په کوتک باندې ووهي؟ نشته. بس وره مسلمان هغه دی چې ګیره ښه اوږده وي او غوړه کړي وي او عطر یې هم لګولی داسې ډډوزې تېخېږي. یاره ډېر دینداره سړی دی، بله ورځ حج له عمرې له تللی و. خدای دې غر کچېږي عمرې له ځکه په دې د خدای پاک څه ګټه کېږي او په دې د اسلام څه فایده کېږي؟ نو بهرحال هغه ووایي چې دا خو وروره شریف خلکو زمونږ مزدورۍ او غلامۍ کولې، دا خو د لاسه ووتل، دا خو ډېر شریف خلکو ښکلي خلکو. یا دا راوستل غواړي چې زمونږ غلامي کوي، زمونږ د بیټه کې به څوک جارو کوي. نو خلکو اعلانونه وکړل او قوم یې راغونډ کو، سهار ورپسې ووتل. هغو د شپې پوره شپه والې وه، لارې والې وه، یو ځای ته وتلي وو. واوحینا الی موسی، وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته، ان اسرِ بعبادي چې د شپې بوزه بندگان زما. اسرِ بعبادي تاسو ته ما په صورت اسراء کې د دې اسرا قرآن مجید کې بشمار آیتونه تاسو ته ما ښودلي. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. قرآن کې 4 یا 5 ځایه دا صیغه راغلې ده. چېرته هم چې قرآن کې دا صیغه راغلې ده د هجرت دپاره راغلې ده. نو ما په صورت اسراء کې هم د هجرت یو توجیه کړی وه. آسانې سره خلکو وی چېرې جي دا خو شب قدر ناچي شی دی، معراج نه مني. الله دې غر کا ما دومره 3 ورځې تاسو له تحقیق وکړه، آیاتونه مې دله پیش کړه، تاریخ مې درته پیش کړه، بس سره چاته پیدا وانه اوس کوي چې معراج نه مني. اسرِ بعبادي د شپې بوزه بندگان زما، انکم متبعون یقینا چې ستاسو تعقب به کېږي. الله ته پته وه چې دا تاسو ته ویس ویلي دي چې لاړ شئ، خو دا به رستو در پسې منډې وهي. فارسل فرعون، نو ولېږل فرعون فی المدائن په ښارونو کې حاشرین اعلان کوونکي. خلق یې ولېږل چله راغونډ کړه دا خلک او دا پراپېګنډه یې کوله. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، دا خو مړه یو موټی لږ غونې خلک دي، یو موټی لږ غونې خلک دي. هر حکومت خبره مانه پم دی اوږده وه، هر حکمران چې کله هم حق پرست خلک را پاڅېدلي وي او هغوی د اسلام او د حقانیت چغه والې ده، حکمران وخت د هغو پسې پراپېګنډه کړې ده. دا یو څو کسان شرپسند دي، یو څو کسان شرپسند. په دې پاکستان کې چې عدل غواړو دا یوازې موږ غواړو،
ټول ملک عدل غواړي، ټول ملک انصاف غواړي، ټول ملک امن غواړي، صرف یو څو افسران او ادارې نه غواړي. خو چې څوک پاتې وي چې دا یو څو کسان او بد بدرې کسان وغربوي راوغربوي او نور ترې عبرت واخلي غلي شي، هېڅ بیا نه وایي. دا ولې مونږ مسلمان نه یو، مسلمان دباویږي نه. الله فرمائی فرعون ان هؤلاء یقینا دا بنی اسرائیل لشرذمتن ټولکې ده قلیلون وړوکې غونې مړای لغونې څو کسان دي. وانهم او یقینا دوی لنا منګ لرا لغایظون غصه کوونکي دي. د دې آیت دوه معنی کی او مفسرین عام دا معنا کړی دا یقینا دوی مونږه غصه یعنی دوی مونږ غصه را پاروي، دوی مونږ ته غصه را پاروي. خو لګېدلې او ښکلې معنا یې دا ده وانهم لنا او یقینا دوی مونږ ته لغایظون غصه شوي دي، دوی مونږ ته غصه دي. دوی باندې منګه څو کاله مزدورۍ کړي دي، ظلمونه مو پې کړي دي، نو دا منګ ته خو غصه دي. او که دا منګ نه لاړل دا بیا منګ بغیر د انتقامه نه پرېږدي. خو راځئ چې ورپسې ورشو چې رانه خلاص نه شي. کم سړي سره دي چې ظلم کړي یا چې خلاص شي خو بیا دله کار ګوري که نه، په خبره پوهېږي. وانهم لنا یقینا دوی منګه ته لغایظون غصه شوي دي. وَإِنَّا وَمَنْغَا لَجَمِيعٌ یو غټ قوم یو حاضرون تیار و بیدار. دا یو څو کسان دي زمن خلاف غصه دي او منګه خو جی قوم یو. فاخرجناهم الله تعالی فرمایي چې زه کله سړی د خپلو باغونو نه جنتونو نه میوو نه وباسم داسې په چلې وباسم. که تا له څوک کوتک راوالي او درته وي چې وځه دا باغونه پرېږده دا بنګلې پرېږده نو ته بیا چېرته پرېږدې. خو دغسې دوی ټول راغونډ شول چې زه د بني اسرائیل نه پرېږدو. روان دي چا پسې؟ بني اسرائیلو پسې. خو روان دي د خپلو نعمتونو نه وځي، خپل کلي خپلې بنګلې هر دوی په دې نه دي پوهې چې دا منګه الله وباسي او د هر څه نه مو لاس خیجي لګیا دی بیا واپس راتلل زمنګه. نو الله تعالی فرمای فاخرجناهم پس ومو استل دوی لرا من جناتن د باغونونا وعیون او د چینونا وکنوز او د خزانونا ومقام کریم او د ځایونو عزتمندونا. کذالک الله فرمای دقه سم خلو بس دې زړه کې وای چې که زه توره کوم زما بني اسرائیل به را واپس کما. الله فرمایي دقسې دې وباسمه، کور نه دې وبسي او بل ځای کې دې مړ کړي. کذالک دغسې مفسرین وایي دلته حذف ته عبارت کذالک نجزي المجرمین، دغسې منګه بدله ورکوو مجرمانو ته. واورثناها او میراث کې مو ورکړل بني اسرائیلو ته. دوی په چینو په بنګلو په مزو عادتو دوی نه مو واغستې او بني اسرائیلو نه مو حکومت ورکړ. تاسو ته ما وی چې حکومت بني اسرائیلو ته په څه شي میلاو دی؟ په ایمان او په عمل صالح. مسلمانه چې تا ته نه میلاویږي وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. الله فرمایي چې ته ایمان راوړې نیک عملو کې زه به خلافت د ځمکې درکړم. مسلمانه چې تا ته خلافت 1400 ساله 100 کاله کېږي نه میلاویږي تا کې نه ایمان شته او نه د عمل صالح پېژندلی. کنی د الله خبره دروغ نه منګه نه ایمان کامل دی. منګه ته وروره مجوسو دین لیکلی دی، مجوسو منګ ته ویلي دي چې ذکر دی ته وایي چې یو ځای کې به ناست وي لا اله الا الله لا اله الا الله. یاره هغه ګوټ کې کېنه هغه ګوټ کې کېنه که تا خیال کړي تبلیغیان چې کله ګشت وباسي ګشت مې لیدلی ګشت هم ګشت د پارسۍ ټکی دی اسلام کې راغلی. ګشت چې وباسي یو کس ته وایي چې هغه ګوټ کې کېنه په سر څادر هم راواچوه
هلکه څله وی ته ذکر کوه د دې اثرات به په امریکې پرېوځي. هلکه دا خو چې تاسو ټول په دې جوماتونو کې کښېنه او دا ذکرونه وکړه چې امریکا تباه شي، جهازونه ترې پاتې شي. دا خلق غولوي. دا خلق اسلام خلکو ته داسې پیش کوي چې اسلام یوه داسې پیشو ده چې د هغې نوکونه نشته. اسلام یو داسې زمری دی چې د هغه غاښونه مات دي، بوډا شوی دی. هغه قوم چې هغه د خلکو شهنشاه او حکمران و، هغه قوم نه غلام جوړ شو. یو څو کسان انګریزان او غلامان امریکا راولیږي او په منګه باندې مسلط کی. منګه 24 کروڑ عوام د هغه یو 2-5 ټکوسانو لاندې غلی ناستو لکه باس چې ګرځي او چرګ داسې قر کوي ناسته. داسې نه ده، یو څو ټکوسان د هغه ملک نه په منګه مسلط دي. دا ملک دی او دا مسلمانان دي. جذبه نشته د خلکو کې، د خپل ملک د بچاولو جذبه نشته. د خپل دین د اسلام، دین اسلام نه ورته نفلونه منځونه جوړ کړي دي، بس روان دي وروره، کار روان دی. الله تعالی فرمایي واورثناها، او میراث کې مو ورکړل دا نعمتونه بني اسرائیلو ته، دوی نه مو واغستل. فاتبعوهم، نو ورپسې روان شول قبطیان د فرعون قوم دی بنی اسرائیلو پسې مشرقینا په وخت د مرخات سار چې رڼا شوه دوی راووتل ورپسې روان شول. نو کله چې دوی ورپسې ورسېدل دوی سره خو آسونه و، دا خو پوځ و مستقل د فرعون دستې. نو چې ورسېدل بني اسرائیلو مخته سمندر دی او شاته فرعون را روان دی. یو وروره دوی نه لار غلطه شوه. موسی علیہ السلام سره په جنگ شول، ورته وویل چې ستا د لاسه منګه ګوري وجلو دي که نه، بس دغه دی دغه دی، مرګ راغی که نه. ځکه چې ایمان خو یې دغه حال و، بني اسرائیلو ایمان دغه حال. موسی علیہ السلام ته په دې سترګو باندې ګوتې ورمنډلې، بس منګه ګیر شو. نه نه خدای که بس نوره بس نوره خدای که دوړه وخورې، بس هغه دي که نه راغلل دی خوا سمندر دی، بس همدا دی کول که نه چې بس دغه دی گیر دی. موسی علیہ السلام مؤمن و، یو کسو مؤمن و. نن سبا نشته، یو مؤمن هم نشته که چې زه مؤمن هم خوم، خو مؤمنونه شته نه، هسې ګپ شپ. هغه ورته وایي فلما ترا الجمعان، نو هل کله چې سره ولیدل دواړو ډلو یو بل باندې نظر پریوتو، قال اصحاب موسی، ویل د ملګرو د موسی علیہ السلام چغې جوړې کړې، انا لمدرکون، یقینا والله چې منګه ونیولې شو، منګه خو گرفتار شو، بس دوړه نوره والله که وخورې. قال موسی علیہ السلام ور باندې غږ وکړ کلا، چرې منا سوال هم نه پیدا کېږي، ولې موږ بنګړي چولې دي څه ټوکې دي. کلا چرنا، انا معی ربی، یقینا ما سره رب زما دی، سیهدین ما ته بلار جوړوي. زما رب ما سره دی، خامخا بلار وباسي. ما تاسې الله ویلي دي چې د شپې خلکو باسه، الله ته بلار نه معلومه او ما به وباسي. دې ته ویلی شي ایمان. مسلمانانو خو ایمان نشته. هغه وایي چې وروره که د اسلام خبره دې وکړه گرفتاروي، ما ته نه خلک وایي دا خو چې دی دارو سړی دی ځکه خو دومره تیزې تیزې ښه کښېنه خړو، غیرت در نه کېږي نه او په خلکو شکونه کوي، ایمان در کې شته نه. نو الله فرمایي فاوحینا الی موسی، نو وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته، ان د دې خبرې چې اضرب بعصاکا، چې ووهه په دې خپلې امسا باندې البحر دریاب. کله چې دا موقع راغله د موسی علیہ السلام امتحان او د بني اسرائیلو امتحان وشو. بني اسرائیل په امتحان کې فیل شول، چغې شروع کړې، او موسی علیہ السلام امتحان کې پاس شو. هغه وی چې کلا، هېڅ کله نشي کېدی، انما یا ربی سیهدین، زما رب شته دی لار به وباسي.
نو الله فرمایل چې لار وته کنه په دې سمندر باندې دریاب باندې د امسا گزارو کا فانفلقا نو وچاو د سمندر دریاب چاود شو فکانا کل فرق پسواهرا حصہ کتو دل عظیم پشان د غرلوئے اللہ تعالی سمندر را غنڈ کو دا اوبد غر پشان پا زی باندے ودری دے اولاری پکی جوڑی شو وَأَزْلَفْنَا اورانز دیکڑل منگا سما غزیتا الآخرین آغا نور پوجیان دا فرعون فوج اللہ رانز دیکھا اسی چرتا سکوبوتا سے ورن نوزی او دا خو اللہ یو سچویشن جوڑ کو چی بنگلو نیمرا ہوئی استل محلو باغونو نیمرا باہر کڑل او اسی سمندر تا دن نکولو دا پارا والا ترتیب جوڑ کو چی کلا غوی موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل ولی دل چی علکا خواب مزے باندے غدی پورشول او بخو ولاڑ دی سمندر خو یو خواب بل خواب دا غرب پشان ولاڑ دے بس دیو توی چی پی ورزے جی سترگی مصری نو بس چی چنگ ور باندے ورغلل اللہ تعالی و بوتا حکم کو بپی راغلے وانجینا موسیٰ او بچ کڑمنگا موسیٰ علیہ السلام ومن او آغا چوک ماہو چی داغ سرو اجمعین ٹول اللہ تعالی وی چی ما موسیٰ علیہ السلام و داغ ملگری ٹول بچ کڑل ثم اغرقنا الاخرین بیام و غرق لہا نور پھر غون سپایوش ان فی ذالک لآیتا یقینا پدے کی عبرت دے اللہ فرمائی دیر خل نشانی غواڑی نو نشانی سلا غواڑی دا واقعہ ٹھولا عبرت نہ دے وما کانا اکثرهم و ندی اکثر ددوی مومنین ایمان راوڑن کی اللہ فرمائی خلق ایمان نہ راوڑی سی کلمہ ویلی دا ایمان نہ راوڑی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سورۃ یوسف کی مداویلی اللہ فرمائی ایمان نہ دے راوڑلے ڈیرو خلق پا اللہ باندے مگر سردی ایمان مشرکان دی کلمہ ویلی دا جانتا مسلمان وی منز کئی رجا کئی حج کئی گرے خواہ غٹا دا جامع خیو کلاو او چلیو چلوختے ورشے کئی اللہ فرمائی خودی مشرکان تک سر مشرکان دی دا پلان کی سے ابلی کلی دی و دا پلان کی سے شرک نور چشے پلان کی سے پا دین کی چکار دی اللہ لی کلی بھی ٹھیک تھا وَإِنَّ رَبَّكَ او یقیناً ستارب لَهُوَ الْعَزِيزُ ہم آغاز ورد الرحیم رحم والا دے بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ وَأَوْحَيْنَا وَحْيُو کمنگا الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تھا ان اسر بعبادی چھ دشپے بوزا بندگان زما انکم متبعون یقیناً ستاسبا تعقب کی گی فارسلا فرعون ولگل فرعون فی المدائن فخارنو کے حاشرین اعلان کا ان کی اعلان اوکچے انہا اولائی یقیناً دا بنی اسرائیل لشرزمتن تلگے قلیلونا لگ وڑو کے وَإِنَّهُمْ لَنَا یقیناً دوی منگلا لغائزون غصدی یا یقیناً دوی منگا غصکوی وَإِنَّا لَجَمِيعُن یقیناً منگا یو غٹ قوم یو حاضرون تیار بیدار فَأَخْرَجْنَاهُمْ پسومو استلدوی من جناتن د باغنونا وعیونن د چینونا وکنوزن او د خزانونا ومقام کریم او د زائنو عزتمندونا کذالک اللہ فرمائی منگ دغسکو وَأَوْرَثْنَاهَا او پا میراث کے مورکڑل دا ہرچ بنی اسرائیل اللہ فَأَتْبَعُوهُمْ پس روان شلور پسے بنی اسرائیل پسے مشرقین پا وقتاً مرخات فلما ترا الجمعان وحرکل چرا سرولی دل دوارو ڈلو قال ویل اصحاب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام ملگرو انا لمدرکون یقینا منگاونی والشو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل کلا چکلہم نشکے دے
انما یا ربی یقینا ما سره زما رب دے سیهدین ما تبلار جوړوي فاوحینا الی موسی نو وحیو کا منگا موسی علیہ السلام تا نضرب چه اوها بعصاکا پا امساخ پلے باندے البحر دریاب فانفلقان وچودو فکان کل فرق پسواہرا حصہ کتو دل عظیم پشاند غرلوئے وازلفنا اوران ازدی مکڑل سما غزیت الاخرین آغا نور وانجینا موسیٰ و بچمک موسیٰ علیہ السلام ومن معہو او هغه څوک چې دا غسرو اجمعین ټول ثم اغرقنا بیا مو غرق کړل الاخرین هغه نور ان فی ذلک یقینا پدې واقع کې لا یتن عبرت دے وما کان اکثرهم او ندی اکثر د دوی مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک او یقینا استعرب له العزیز اغزر ورد الرحیم رحم والا دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمان طول گناہونا معاف حاجات شرعی زمان پورک یا اللہ من مسلمانان طول صحیح مسلمانان و دی ایمان والا و گرزاو یا اللہ زمان ملک امن را والا قانون دو قرآن و سنت را والا یا اللہ چی کم وڑو کے ٹول گئے دے او دا امریکی غلام دے او دا ملک تباہ کون کے دے او پا ملک غلط نظام دا پارا بنیاد دے یا اللہ دا ٹول گئے او رکو تباہ کا یا اللہ دا انگریزان و غلامان و دا غوی خوخون کی دے ملک نو رکا عوام سر ظلمون کون کی و پختنو سر زیادہ و دا جبر کولو والا ربا بنسٹا و باسا اللہم ربنا